انسانیت او بشر روزونکی موجود. لیکواله تورپیکی غرنی. هغه معصوم مخلوق چې په احساس او عاطفې د نن نړۍ ځان ته د انسانیت رنګ اخیستی، او هغه فرښته چې په معصومیت او مهربانۍ یې د تیږې زړونه ویلي کېږي ښځه ده. ښځه د انسانیت فلسفه ده چې د نن بشر یې له لمنې پیدا شوی، خو د خپلې بېوسۍ او بېکسۍ له لاسه یې اوسني انسانان په نیست شمېري. د بدن غوښې پرې کېږي، په نازکو اندامونو یې اور ورته کېږي، په سر سر تورېږي، په کاڼو ویشتل کېږي، له ژوند او عزت سره یې لوبې کېږي. دا ځکه چې ګناه یې همدا ده چې بشر زېږوونکې ده. هماغه بشر چې بیرته پاڅېږي او ناقص العقله یې بولي. 9 میاشتې په نس ګرځوي، 2 کاله شیدې ورکوي، ټوله شپه یې تر سهاره 2 ګنهګارې سترګې پټې نه شي، او د خپل ماشوم په نارامۍ یې زړه نارامه او ستومانه وي. کله چې په لاره تګ پیل کړي نو له لاسونو یې نیولی وي او په ستړي وجود د هغې قدمونه شمېري، قدم وهلو ته یې هڅوي او د ژوند سیده لاره ورته ښیي. چې په خبرو راشي نو یوه پوښتنه به 3-4 وارې کوي، خو دا مهربانه مخلوق به پراخه حوصله او سړه سینه په زار او قربان د هر ځلې پوښتنې ځواب په مینې ورکوي، او په سر به یې لاس تېروي. د اولاد تر لویېدو خپل ځان خاورې کړي، لوږې، تندې، نهارې او بېخوبۍ تېروي، په دې خاطر چې اولاد یې لوی شي، مړې هیلې یې راژوندۍ کړي. خو هماغه اولاد چې په کړاوونو او سختیو لوی شوی پاڅېږي او وایي چې ناقص العقله ده، سمه پرېکړه نشي کولی، او یا هم ښځه یا د کور ده یا د ګور. نو ای نادان انسانه، هغه بېوزله او بېوسه به ته خود ناقص العقله بولي چې د ناپوهۍ او مشقت په پردو کې دې ورته سترګې پټې کړي دي. د کور 4 دیوالونه ورته د زندان پنجره جوړه شوې، او هره چیغه یې په ستوني کې خپ پاتې ده. هغه به څنګه سمه پرېکړه وکړي چې پښې یې د نادانۍ په زولنو تړل شوي؟ دا چې وایي د هر بریالي سړي تر شا د بریالۍ ښځې لاس دی، نو ویې منئ چې ښځه له لوښي سره زر جوړوي او د خپل خاوند هره ماته او ناکامي په تلپاتې بریا بدلوي. خو په دې شرط چې ښځې ته د فرښتې په سترګه وکتل شي، نه د هغه وینځې په څېر چې په کور کې به ناسته وي، خو حق به یې تر پښو لاندې وي. ښځه د زده کړې حق لري چې په راتلونکي کې د خپل خاوند مټ وګرځي او تر شا یې ملاتړ کوونکې وي. ښځې ته د دویم جنس په سترګه کتل د خپل ژوند له لاسه ورکول دي. نه مو پرېږدئ د بڼ دا سمسور او ښکلی ګل مو د نادانۍ سوړ باد ورژوي او مړاوی شي. د بېسواده ښځې ماشومان بېسواده روزل کېږي چې بیا د ژوند سختو حالاتو او فقر سره لاس او ګریوان وي. نو راځئ چې پیل یې ښځو ته په درناوي کولو وکړو، تر څو آرامه، هوسا او خوشحاله کورنۍ ولرو. هر څوک وایي چې ښځه د 1 وزر درلودونکی مرغه دی، نو راځئ دې مرغه ته وزر ورکړو تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي. مه پرېږدئ چې خپل دا 1 وزر هم له لاسه ورکړي. وایي په یو مجلس کې یو واده والا په ګونډو شو. ویل یې دا ښځې لکه د پښو بوټونه داسې دي چې زړه دې وغواړي بدلولی شي. د مجلس خلکو یو عالم ته چې په مجلس کې ناست و په پوښتونکي نظر وکتل. عالم مسکی شو او ویې ویل دا ځوان سمه خبره کوي. ښځه لکه پایزار داسې ده، خو هغه چا لپاره چې ځان ورته پښه ښکاري، او هغه کسانو ته بیا د سر تاج دی چې ځان ورته پادشاه ښکاري.